افغانستان د تمدنونو ځانګو د تاریخ څلور لارې. کله چې د افغانستان نوم اخلو نړۍ اکثره د جګړې تصویر ویني، خو دا تصویر یوازې د تاریخ وروستۍ پاڼه ده. افغانستان له جګړې ډیر پخوانی، له سیاست ډیر ژور او تر سرحدونو ډیر لوی دی. دا خاوره د تمدنونو د تېرېدو لاره نه وه، بلکې دا د تمدنونو مرکز پاتې شوی دی. نن به موږ افغانستان د جګړې له عینکو نه، بلکې د تاریخ له سترګو وګورو. د ننني افغانستان ځمکه زرګونه کاله مخکې د انساني ژوند شاهده وه. په بدخشان کې د لاجورد کانونه شاوخوا 5000 کاله مخکې هم کارېدل. دا لاجورد مصر ته رسېدل او بین النهرین ته تلل او د شاهي تاجونو برخه وو. دا ښیي چې افغانستان د نړۍ د لومړنیو نړیوالو تجارتي شبکو برخه وو. شاوخوا 2000 قبل المیلاد کې آریایان دې سیمې ته راغلل. دوی کرنه پیژندله، څاروي یې روزل او منظمې ټولنې یې لرلې. څېړونکي باور لري چې د اوستا ځینې برخې په همدې سیمه کې ویل شوي دي. دا د ژبې او فکر بنسټ و چې تر ننه ژوندی دی. نه یوازې دا، بلخ د ښارونو مور وه. بلخ د افغانستان د تاریخ زړه دی. دا ښار له قبل المیلاد نه هم دلته آباد و. دلته سوداګر تېرېدل، فلسفه غوړېدل او دیني افکار خپرېدل. بلخ یوازې ښار نه و، دا د فکر مرکز و. په 550 قبل المیلاد کې کوروش کبیر هخامنشي امپراتوري جوړه کړه. افغانستان د دې امپراتورۍ مهمه برخه و. دلته سړکونه وو، اداري سیستم وو او منظم حکومت چلیده. په 330 قبل المیلاد کې اسکندر دې سیمې ته راغی، خو افغانستان اسانه نه و. دلته سخت مقاومت وشو. د همدې وخت پایله وه د آی خانوم ښار چې یوناني او افغاني کلتور پکې یو شو. له لومړۍ میلادي پیړۍ وروسته افغانستان د بودایي تمدن مرکز شو. بامیان، هډه، کاپیسا د علم او هنر مرکزونه وو. د بامیان بودا مجسمې د نړۍ تاریخي شاهکارونه دي. افغانستان د ختیځ او لویدیځ ترمنځ فکري پل و. په 9مه میلادي پیړۍ کې اسلام افغانستان ته ورسید. مدرسې جوړې شوې، علما راپورته شول او کلتور نور هم ژور شو. اسلام افغانستان ته نوی فکري ساه ورکړه. افغانستان یوازې د جګړو وطن نه دی. دا د تمدن حافظه ده. دا د تاریخ ژوندی کتاب دی. که موږ خپل تاریخ وپیژنو، موږ به ځان وپیژنو، او که تاریخ هیر کړو، نور به مو تاریخ راته ولیکي.